فورکس حلال ده که حرام؟ یو څه وخته مخکې یو ویډیو مونږ د نروز صاحب اپلوډ کړی و، ایونټ کې ته نه چا پوښتنه کړې وه، کامنټ کې داسې یو بد حال شروع کړی و، هر یو ته جواب نه کېدو. نو نروز صاحب په خپله راکېنولی ده چې دغه سوالونه په خپله دوی جواب کړي چې کوم ډیټیل سره هغوی خلکو پوښتنې کړي دي، ډیټیل سره بیرته جواب ورکړل شي انشاءالله. صحیح ده که نه؟ دا ویډیو مونږ باید هغوی ته مخکې کړو، هر یو ته جدا کامنټ کې نه کېږي، سخته کېږي. نو اول تاسو د فارکس باره کې ویلي ول چې کوم شیانو تاسو د خریداري کوئ هغه داسې شیان دي چې تاسو بیرته لاس کې نه لرئ. بالکل صحیح ده. دې کې یو بل چا کامنټ کړی و، خو بیا خو امازون هم وایي دغه څه ده، تاسو هغه شیان چې خریداري کوئ لاس کې نه لرئ بیرته هماغسې خرڅوئ. لاس کې رلنه دلته هدف دا دی چې یو شی ستا په قبضه کې وي، هغه شی مثلا رومیان دي، مثال رومیان به درکړم، رومیان ما اخیستي دي، ریټ مو ته اخیستی، مثال درکړم، صحیح ده، او زه بیرته بیا رومیان ما په 10 افغانۍ خرڅ کړي، سبا باندې تا باندې 20 افغانۍ خرڅوم، خو رومیان ما سره نشته دی، نه زما ویر هاوس کې دي، یعنی فزیکي هیڅ نه مسؤلیت ما باندې نشته، فقط پرایس مې اخیستی دی، ویلیو مې ته اخیستی ده، دا په اسلام کې روانه ده. لیکن چېرته رومیان ما اخیستي دي او رومیان ما پسې لیکل شوي دي، که رومیان سبا خوسا کېږي هغه باندې کوم فزیکي تاثیرات راځي، زه پکې مسؤل یم، بیا دا مشکل نه دی. مهم نه دی چې هغه زه جیب کې واچوم یا پلاستیک کې واچوم، خو ما پسې ولیکل شي، دا ما پسې شي، یعنی دا ستا مال شو. مهم نه دی چې فزیکي لاس کې ونیسې، ستا ویر هاوس کې دی که بل ځای کې دی. فارکس کې ته ګولډ ستا لاس کې نه دی او نه ستا پسې کوم ځای کې لیکل شوي دي چې هغه ګولډ ورک شي، ستا پیسې له منځه لاړې، دا ډیریګیټیو ویلیو اخیستی دی، هغه د ګولډ ویلیو دی اخیستی ده. متوجه یې که او بیخي. نو دا که ستا اوس سره زر دي چیرته دي چا پټ کړل، ته مسؤلیت تا تاوان کړی دی؟ نه. نو دې دپاره دا یو اصول امید لرم چې واضح شوی وي. اوس راځو امازون ته. امازون مختلف موډل لري، امازون اف بی ای دی، فلفل بای امازون دی، یا همچنان هول سیل دی، لیکن مختلف موډل شته دی، پرایویټ لیبلینګ دی، موډلونه مختلف دي. زه به څو تشریح کوم. یو دا دی، ځکه ما خپله په ای بی امازون کې سیلز کړی دی، موږ څه شی کول، یو دا دی چې زه چین نه مال اخلم، روړم خپل ویر هاوس کې اچوم، یا پرایویټ مې لیبل کړی دی یا مې نه ده کړی، دا زما سره دا مال په دې دفتر کې پروت دی، په دې ویر هاوس کې زما پروت دی، که د باندې سبا سیلو راځي، ارزانه کېږي، قیمته کېږي، د ده ګټو تاوان زه مسؤلیت لرم او دا بیرته په امازون کې خرڅوم، دې کې مشکل نه دی. دویم موډل دا دی چې ته امازون نه شیان واغستل، مثلا زه ناست په لندن کې یم، شیان مې چین کې واغستل، په امریکا په ورجینیا ښار کې خرڅومه، لیکن هلته چې کوم پراته دي مسؤلیت زما دی، ځکه ویر هاوس دی هلته، زه مسؤل یم، دا زما مال دی هلته پروت دی، زه ځان سره جیب کې نشم ګرځولی، لیکن ما اخیستی دا مال مې رانیولی دی، زه نشم کولی فقط هغه ویلیو خرڅه کړم. په دې کې کوم یو حرام دی دا باید واضح کړم تا ته. هغه اکثر علما په دې نظر دي چې ډراپ شپینګ دی. ډراپ شپینګ کې هم بیا موډل نه دي، دغه موډل حرام دی چې زه یو پروډکټ وګورم، ګوپرو کور دی یا ماک دی، یو کیمرا ده، دا مې وکتله، زه دغه پروډکټ عرض ویخلم، ګورم چې دغې ګټه شته دی، هغه یو فوټوشاپ کې عکسونه جوړ کړم، په امازون په ای بی یا بیخي ویب سایټ جوړ کړم ته او خرڅ یې کړم، چې کله هم خلک یې واخلي دوی ته 2 هفتې وخت ورکړم، 2 هفتې بعد یې ته لیږم، او زه بیا لاړ شم مارکیټ کې شی واخلم او خرڅ یې کړم، سړي ته ولیږم، دا حرام دی. ځکه دا کلیر کټ حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یو کس ته نه پوښتنه وکړه چې زه دوکاندار یم، ما نه بعضې خلک بعضې شیان غواړي چې کوم ما سره دوکان کې نشته دی، زه کولی شم چې هغه خرڅ کړم او بیا لاړ شم هغه شی واخلم دې کس ته ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه، ته دا کار نشي کولی. نو دغه موډل چې ته یو شی خرڅوې او تا سره اخیستی دی، دا به په اسلام کې حرام دی. اوس راځو فارکس ته. فارکس کې کموډیټیز لکه وریجې شوې، کرنسي ده، ګولډ دی، سلور دی، دا یو هم څوک په کنټرول کې نه لري، لیکن دی وړي اخلي، ډیریګیټیو ویلیو اخلي، یا شی برکي کته کېږي بیرته خرڅوي. یعنی دا یو ډېر مهم بحث دی چې سړی باید یو شي ویلیو خرڅ نه کړي، بلکې په خپله شی لاس کې وي او بیا خرڅ کړي. یعنی دا بحث په دې هم کېدی شي چې کرنسیز څنګه دي، مثلا یو صراف دی،
د اغستې دي $10 مليون سمه ده او $10 مليون خو ډیجیټل دی فزیکي پیسې نه دي اغستې هغه باید د اکاونټ ته راشي هغه باید دا پاسبیلیټي وي دا پیسې د ویستی شي خپل اکاونټ ته لیږلی شي سبا په یو شی یو ارزش پې اغستی شي صوفه او موټر بل شی پې اغستی شي دا بیا صحیح ده ځکه هغه ویلیو ارزش د ورسره شته دی او په خپل ذات کې ډیجیټل دی زه په دې فکر یم چې کرپټو کرنسي د باندې باید تفصیلي بحث وکړم یو ډیټیل بحث باید پې وکړم ځکه د کې مفتي تقي عثماني زه په خپله مفتي نیم عالم نیم زه ریسرچر یم یو داعي یم زه مختلف علماو مواد لولم او خلکو ته هغه تشریح کوم او هره خبره په یو دلیل باندې کوم یعنی که څوک هم هر سړی اجازه لري زما خبرې رد کړي باید یو دلیل ولري چې په دې دلیل ستا دا خبرې غلطې دي زه هېڅ مشکل سره نه لرم منطقي ده په کرپټو کرنسي څه شی دی مثلا بیټ کوین دی بیټ کوین که ته واخلي ستا والټ ته راځي که هغه ډیجیټل والټ دی که هغه فزیکل تا په یو اس بي کې اچولی ده هغه په خپل ذات کې ډیجیټل دی تا ته راځي ستا والټ ورک شو پیسې دې ورکې شوې ستا نه یو اس بي چې کوم سټوریج دی هغه ورک شوه پیسې دې لاړې نو په خپل ذات یو شی چې په خپل ذات کې هسې وي تا څنګه فزیکي کوی شي نو زه په دې فکر یم چې کرپټو کرنسي چې کوم سولډ کرنسیز دي نه چې کوم میمز کوین دي که شیبا اینو ده کم داسې نور دي که هغه بل کوم سولډ کوینز چې دي امریکن کونسل د اسلامیک افیرز هغوی ته اجازه ورکړې ده په برټش کې چې کوم علما دي که هغه شیخ هیثم الحداد دی کم داسې نور علما دي که هغه په امریکا کې هغوی ته اجازه ورکړې ده لیکن زه نه غواړم دا قاطعي جواب خلته ورکړم ځکه د باندې به جدا ویډیو تفصیلي د سړی تفصیلي ویډیو ډک شي ولې کرپټو کرنسي زما په نظر چې کوم سولډ کرنسیز دي هغه حرام نه دي دا زما نظر نه بلکې دا د علماو چې زه هغه علماو لیست هم ورته ورکړم اسلامي دلایل هم ورته ورکړم خلته دا مشکل د خلکو حل شي دې سره پورې په یو باندې راشو کنه چې هغه خلاصم کو هغه شی چې تاسو ویلې تاسو په لاس کې یا مسؤلیت نه او هغه ته خرڅي هغه حرام ده بالکل مثلا که هغه ډیجیټلی او که هغه بل ځای کې پروت اوس اوس دنیا ټول آنلاین ده صحیح ده مثلا تاسو اخلئ کاناډا کې پروت دی تاسو مال خو مسؤلیت تاسو چې کله هم ستانه دی هغه خرڅول حرام دی که هغه په امازون کې چې هغه په هر ځای کې وي ملکیت به تاسو لیکل شوی وي صحیح ده امازون کوم تاسو چې کوم پروډکټ تاسو په ملکیت کې ده تاسو مسؤلیت لري هغه حلال ده کار خو ته تعدیل کنده ملکیت تاسو لري ته خرڅول شي شک او چې نه ده لکه ډراپ شپینګ غوندي هغه بیا حرام ده او کرپټو کرنسي تاسو چې په خپل په ذات کې د خپل ډیجیټل د خپل شکل سره فزیکی کې خو ملکیت استاده مشکل بیا کرپټو کرنسي کې هم علماو حرامیت او ته دلیل ورکړی دی چې هغه کوم میم کوین دی هغه په خپل ذات کې ارزښتونه لري هغه باندې ځکه زه بحث کوم چې کرپټو کرنسیز تم کولای سبا یو کرنسي جوړه کړي یو کوین جوړ کړي مشکل نه چې $500 مصرف پې نه راځي او خرڅ کا دا جدا تفصیلی ویډیوز به جوړوم ان شاء الله چې کوم یو کرنسي یعنی حلال دی او کوم یو علماء چې دی ته حرام ګڼل دي او ولی حرام ګڼل دغه دلایل څه شي دي یو بل ډیر غټ سوال چې دا ډیر خلک هم دغه دلیل مخې ته رانیسي تاسو لیوریج باره کې خبره کړې وه په هغه ویډیو کې چې کوم خلکو په ډیر دیمه کې کړې هغه یو نفر ویډیو کړ د بیرته چې لیوریج د خپل هغه ما دوستم د پیژنم او د سیرت کړم د خبره وای زه خپل اوس کنفیوز یم چې دا اوس څه رقم قصه ده وای دا لیوریج چې زه اخلم چې څونه 100% تاوان ده ګټه د هغه 100% بیرته ماته تاوان هم راکوي دې کې وای زه ماته قناعت بخش نه ده که دا چې ورته صحیح طریقې سره کولی شي اسلامي ادرس نه ته په هوا کې یو شی نشي جوړولی چې اوس ګوره دا یو موږ سره فیټ کرنسي ده چې کوم موږ سره کرنسي ده کاغذي کرنسي او نور په اسلامي ادرس دا هم ناجایزه ده لیکن بیا هم علما لکه مفتي تقي عثماني همداسې ډاکټر احمد بدوي او اسر احمد هغوی په دې دلیل دي چې یو شی یو ارزش خلکو قبول کړی دی هغه من کرنسي حسابولی شو زه ته مثال درکم په نورستان کې زمون کلي کې ډیر د پیسو د فیټ کرنسي تبادله نشته دی ټرانزیکشنز په موادو دي زه ته غوړي در کوم ته ماته چارمغز راکړې زه ته غوا در کوم ته ماته پټی راکړې لیکن که زه په دې پوهیږم چې دا غوا ته ارزش شته دی چې دا زه بل ارزش پې اخیستی شم ویلیو پې اخیستی شم که پټی دی که هغه اوړه دي که هغه وریجې دي نو بیا دا په خپل ذات کې یو ارزش یو کرنسي شوه دا کاغذ ګوره دا کاغذ چې موږ سره کوم دي دا بې ارزشه دي لیکن چې چا د دې مسؤلیت ارزش ورته ورکړو هغه باید یو څه ته تړل شوی وي نشته دی خو مثلا
من کول شو پریزیدنت نکسل د 1990 پلان ته لاړ شو هغه به اوږده بحث کیږي لیکن لنډ بحث دا دی چې ته هوا نه ارزش نشي جوړولی اوس د لیوریج یو ډیریګیټیو ویلیو ورکړی ده $1,000 کیږي $1,00,000 د کم بنیاد په ارزش باندې دا یو ریل اکانومي نه ده همدا دلیل دی چې کوم کنونشنل بانکینګ سیستم دی چې کوم موږ ته دوی $100 چې ولري د یو فراکشن ځان سره ساتي او د هغوی $1,000 خلکو ته بیا قرضونه ورکوي نو په اسلام دا وایي چې دغه عمل ناجایزه دی نو ځکه اسلام وایي چې کنونشنل بانکینګ صحیح نه دی په همدا دلیل 2008 کال کې فاینانشل ورلد فاینانشل کرایسس راغلل او همدا دلیل دی چې د دنیا اکانومي په جنجال کې ده همدا دلیل دی چې بعض ملکونه کولی شي چې بلیونز اف ډالر چاپ کی نور ملکونه بام کی دا د دلایل دي نو چې لنډ زه خلک کنفیوز نه کوشش کوم چې دا خبره زه خلاص کما او خلک په دې ژبه وایم چې خلک پوه شي په ځکه دا اقتصادي ټرمینالوجیز دي لنډ دا دی چې یو شي نه ته ډیریګیټیو ویلیو ارزش نشي ویستلی دا بوتل په 10 افغانۍ دی ته ته چې 10 افغانۍ دی خو 1000 افغانۍ ته حساب کا ورته 1000 افغانۍ خاصه شو 1000 افغانۍ می حساب کړه بوتل ما په 1000 افغانۍ راونی او صحیح شو آیا ته دا بوتل بیرته په 1000 افغانۍ اخلي نه نو دا یو ډیریګیټیو ویلیو شو چې یو شی په دې دی د نزبل ویلیو جوړوم د اسلام ناجایزه دی او دغه ویډیو ته زمان خلار شي د فورکس باره کې دا څوک ته چې لیوریج درکې هم ته باید دغه بروکر په ترو باندې لاړ شي او هغه بیا سودي سیستم دی دغه بروکر په تروم یو سوال بیرته کړی وای داسې بروکران شته دي چې هغه اسلامک ټرمز باندې مخکې ځي مثلا یعنی دا سود نه اخلي بیا تا لیوریج دا لمټ کوي دي چې ته بغیر بل چاته نشتلی دا د دوی د خپل فیس سود ویلي د خپل فیس سود شو کنه چې ته فقط او فقط د دوی په ترو تلی شي بل په ترو نشتلی دا خپل سود شو یو څوک تا ته پیسې درکوي باید هغه پیسو کې ټرمز نه وي ګوره په انګلیسي کې وایي with the devil is always in the details په اسلامیک فاینانس کې اسلامیک اکانومي کې دا کوم شی حلال دی حرام دی په سر کې دی چې ډېر واضح وي چې کله ته ډیټیل ته ځې بیا هلته معلومیږي چې حالت څه شی دی که ما ته څوک پیسې راکوي دا په کوم ټرمینالوجي راکوي په کوم ټرانزیکشن ویلیو ما ته راکوي دا قرض الحسنه ده دا مشارکه ده دا مبارک څه شی دی دا خاصه شو قرض الحسنه ده بیا زه ته ما باندې لیمیټیشن نشي لګولی چې زه دې پیسو څه شی کولی شم که زه تاته پیسې درکم صحیح شو نن تاسو پیسې درکم تاسو درکوم زه وروره دکان لرم صحیح شو تاته $10,000 درکوم یا $10,000 افغانۍ درکوم ته فقط مانه سودا دا واوچر شو دا واوچر شو ته مانه پیسې اخیستی شي او زه خپل بیا پروسسینګ فی لرم چې کله دا پیسې پروسس کوم نو دا بیا هم سود راځي که چا څوک پیسې درکوي هغه باید فریډم ولري چې په هر ترو باندې مصرف کړي بېرته راشي لیکن هغه باید ریل کرنسي وي $10,000 دي ته لیوریج $10,000 خپل اکاونټ ته لیږلی شي د انسر از یس هیڅ مشکل نشته دی که نه دی هغه به ودن سیسټم کې یو پلی ده بیا هغه اسلام ناجایز دی همدا دلیل دی چې کیو نیټ اوس نه کیو نیټ په افغانستان کې اوس نشته دی دا مخکې کیو نیټ باندې وو ګولډ کویسټ باندې دا وو ګولډ کویسټ باندې دا هم دغه شی وو دا یو پامزي یو قسم سکیم دی چې هغه ته اصل کې پامزي سکیم ته نه وایي پیرامید سکیم سول ده یو خو پیرامید سکیمز دی یو پامزي سکیم دی دا یو نو پامزي سکیم دی چې مثال درکم پامزي سکیم بیا جدا دی او جدا سکیم دی ته هلته په یو پروډکټ دی اغوستو هغه پروډکټ مارکیټ کې انډیواله په $10 دی دوی په $1,000 خرڅو دوی خپل کوین درلودله کوین دا چې دی یو شی چې بې ارزښته دی او په ریل لایف کې یو ویلیو نشي پرې رانیولی هغه په اسلام ناجایزه دی دوی یو وړوکي ایکو سیستم جوړ کړی دی چې په هلته ډېر خلکو فورس کې تاوان کړی او زه دا هم باید ذکر کړم چې پاکستان کې متاسفانه کوم ټریډینګ لرنینګ سنټرونه دي کوم هغه اکثر خلک یې تباه کړل اکثر خلک یې تباه کړل زه خلکو دا یم ورونو چې یو سمپل اصول دا دي چې تاسو هر څه تاسو په دې کې پیسې ګټلی شي هغه ته باید لږ زره منطقي فکر پرې وکړې چې زه بدل کې چی ورکوم نن سبا خو د حلال او حرام اصل کې ډېر خلکو نه غلط شوی یم ده ولې چې نه دي لارې نه دي تللي په هغه لاره او بل داسې یو جنرل یو فورموله که چیرې اوسي چې سړی خپله پوه شي چې والا دغه فورموله کې چې زه دا واچوم پوهېږم چې دا حلال ده که حرام ډېر ښه پوښتنه دې وکړه یو خو زما مشوره به دا وي چې زموږ علما ته توجه ورکړي زموږ دعا ته توجه ورکړي مشکل دا ده چې دغه ډیجیټل شیانو باندې ډېر نه دي توجه ورکړي یو ورځ مې احمد صاحب سره وکتل ما ته تا
کرپټو او بعضې نور مثلا فارکس ته بعض شیان ته حلال ویلي بعض شیان ته حرام ویلي په کوم دلیل دی ویلي دا حرام دي چې پاکې ویلي وي ما ته د خلکو وویلې ما ته حرام ښکاره شو ما حرامو ته وویل زه په ډېر نه پوهېدلم یعنې الله تعالی کې جای قطعي وویلې زمونږ علما باید دې شي باندې توجه ورکړي دا انګلیسي ټرمز دي زه په دې ولې خبرې کوم اول زه الحمدلله په حیث د یو کس چې ما پانتون کې اقتصاد لوستی دی ماسترین په دې فیلډ کړی ده اسلامیاتو دعوت مې لوستی دی الهیات میټافیزکس مې لوستی دي او کولی شم ډېر پر حته ریسرچ کوم ځکه په انګلیسي پوهېږم په اقتصادي ټرمینالوژیز پوهېږم نو زه کولی شم چې علما مختلف نه واورم او جواب خلکو ته ورکړم کتابونه ولولم اصول څه شی دي هر هغه اصول چې په نور شیان تطبیقېږي د اسلامي هغه اصول په ډیجیټل سپیس کې هم تطبیق کېږي مثلا ته خلته دروغ نشي ویلی چې کوم شی خرڅی ته خلته فراډ نشي ورکولی ته بل دا ټول اصول چې کوم خلته معلوم دي لیکن ډیجیټل سپیس کې دو اصول باید خلک په دې پوه شي یو ډیریګیټیو ویلیو اسلام کې حرام ده ډیریګیټیو ویلیو لیوریج ډیریګیټیو ویلیو ده دویم چې یو شی ستا په قبضه کې نه دی ستا د ملکیت لاندې نه دی هغه په اسلام کې حرام دی هغه خرڅول هغه سره معامله کول زه نشم کولی چې تا ته یم فرید ورور ته ما باندې سره خرڅ کا 10 ګرامه او بیا 2 ورځې بعد زه راشم ما تا سره خرڅ کړي دي یو بل باندې سرو قیمت بره لاړو او تا ته د هغه ګټه مې کړې ګټه درکړم تاوان مې کړی تاوان درکړم دا یو ګیمبلینګ دی دا په اسلام کې ناجایزه دی که تا ما باندې سره خرڅ کړل سره مهم نه دی چې زما په لاس کې وي لیکن سره فزیکي وجود لري تا نه ځان سره کېدس خبره نه ده لیکن دا زما ملکیت دی زه هر وخت راتلی امتحان زه خپل سره اخیستی شم او سره نه وي اوس رالته بل بحث هم دی چې سټاک ته اوس راځو خلک وایي ښه سټاک هم داسې دی سټاک هم تا ملکیت نه ده اخیستی نه ده دا یو ډېر مهم بحث دی ګورئ په کله چې د سټاک باره کې بحث کوې ته په سټاک کې د کمپنۍ یو برخه نه اخلي بلکې ته د هغه کې شریک کېږي په کمپنۍ کې شریک کېږي اوس ته مثال درکړم ما سره کافي خلکو انویسټمنټونه کړي دي مختلف کمپنیګانو کې زما هغوی زه خو نشم کولی کمپنۍ تقسیم کوم ته دا کمپنۍ یو برخه ته واخله اشپزخانه یې درته تی ځان سره کور ته یوسه ما اوسه پورې خلته ویلي زما مور اوس هم فکر کوي چې زه به یوه ورځ دا یولرنا داسې غاړې مې رانیولي کور ته به رادننه کومه متوجه هغه ته څه په نورالله وایي نورالله ماشاءالله الله دې هغه ته عمر وکړي اولاد راته صحیح سلامته لري امین ټولو نو ته یو چیز کې شریک کېږي همدا دلیل دی که هغه ډیویډنډز درکوي د هره میاشت کې زه په خپله سټاک کې انویسټر یم ما سره خلکو انویسټ کړي دي الحمدلله ما سره خلک انویسټ کوي بیا هغه منیجمنټ یې موږ کوو نو یو فیصدي موږ ته راکوي فیصدي ګټه هغوی ته ورکوو نو هغوی اوس اپل سټاک مې اخیستی دی خو اوس اپل کوم شی زه قبضیت کې راولم لیکن بیا سټاک هم په اسلام کې هم دا جواز لري چې ته څه رقم شریک کړې ته اکټیو یې پاسیو یې دا هم اسلام کې جواز لري لیکن زه نشم کولی صحیح شو چې ما دا کمپنۍ اخیستې ده قرارداد یې لیکل شي ته د کمپنۍ اخیستې یې خرڅوی نه شي ورته کولی شي افغانستان کې هم دا قرارداد چا سره ولري نو سټاک او فورکس او کرپټو او امازون اف بی دا مکمل جدا پاراډایم دی د اکانومي دې باندې به ما تاسو یو ښایسته یو جدا بحث چې حتی سړی باید باندې یو کورس ریکارډ کړي څنګه دا شیان انویسټمنټ د شیان باندې لیکن سټاک ته یو شریک شوی هغه فرق کې او شرکت ته پیسې درکول کړي بیرته خرڅوی هم شي زه اوس ما سره موبایل نشته دی زه مثلا سټاک کې انویسټمنټ کړی زه همغه پیسې سبا خپل اکاونټ ته لیږلی شم صحیح شو ځکه هغه که زما شراکت دی بیرته یې خرڅوم درې سیناریوز در کوم سر یو ته هغه بزنس کې هغه کار کوي چې هغه کې هېڅ تاوان نشته د ګټه ده نه تاوان نه یم کړي دي نه تاسو نه ښیم دې سیناریوز کې چې دی کې حلال او حرام تاسو واضح خبره ده چې یو شي کې تاوان نه وي دا خو امکان نه لري دا خو ناممکن ده چې هر یو بزنس کې تاوان نه وي دا امپاسبل دی درته واضح ویلی شم اگزامپل مثال در کومه چې درې دانې دي یو دا ده چې یا بزنس دی یا کار دی هر څه چې دا یا ته خپل سود اخلي که هر څه اخلي تاوان بیخي نشته ده یا که شته ده 10% 15% د 100% کې او 90-95% فایده ده هغه مشکل لري 50-50% ګټه او تاوان اصول لنډ دا دی یو بزنس کې څوک تا ته وایي چې زه ته ما سره فقط ګټه کې شریک دا به حرام دی سود کې راځي ته باید په ګټو تاوان کې شریک شي چې ستا فیصدي څومره ده همغه ګټه هم لري او تاوان هم لري متوجه که نه دا یو مهم موضوع ده یعنې دې کې لږ زره ډیټیل شته دی اقتصادي چې زه یو کمپنۍ کې مثلا زه فقط پیسې ورکوم
او هغه جدا بحث دی چې مثلا څه رقم دی لیکن لنډ موده چې په ګډ تاوان دواړه کې شریک کړي داسې یو بزنس په دنیا کې وجود نه لري چې ته پکې تاوان نه کوي سړی تاوان پکې نه کوم ته پکې وخت مصرف ستا وخت مصرف تاوان دی یعنی سړی به مثال ماته دی بزنس کې تاوان نشته دی اوس صحیح شو S&P 500 دی چې په دنیا کې کوم 500 کمپنیګان دي دا کې د دې امکان لري چې ته کې تاوان وکړي خل تاوان نه پکړیم دي متوجي نو دا اصول فکر نه کوم تطبیق شي ویډیو موږ د فورکس او کرپټو د باره کې عموما دغه کې زیاتره خلک دا مثال ورکوي چې څونه د ما ګټه دغه نه فایده هم ده کنه څونه ما فایده دغه نه تاوان هم ده بالکل که تاوان زیاتی ګټه کموي تاوان زیات وي ګټه چانسز د تاوان چانسز ډیر زیاتی او د ګټې چانسز کم وي علما دا په دې حالت کې یو کس پورې مربوط لري چې کس په دې نه پوهیږي او د امکانات ډیر شته دا پکې تاوان وکړي د خپل شخصي انتخاب دی نو علما دا وایي چې ته نه منځ کېږي مثلا زه ډیر خلک د کرپټو مشوره نه ورکوم چې کرپټو ته منځ کېږي دلیل دا دی چې هغه ډیر ورسټایل دی مارکیټ برو کته کېږي او ډیر غټ پلیران پکې دي نو زه چاته مشوره نه ورکوم چې او ته خواته لاړ شي ډېر خلک هغه پیسې مصرفي کوم چې دا مشکل چې مثلا لاس لاړ شي بیا د لاړ شي خیر دی خو په دې چې ته د ښځې سره خرڅ کې او لاړ کرپټو کې مصرف کې دا مشوره چنه ورکوم بیا سټاک کې ورکوم ته سټاک ته لاړ شه سټاک ورسټایل نه ده کنه یعنی دوه ورسټایل نه ده څومره چې هغه دی کنه کرپټو دی زیاتره خلک دا هم یو دلیل راوړي چې کرپټو ته چې خلک حلال وای یا کار صحیح وای حرام وای هغه ډیر فولټایل هم د ډیر جیګو ټیټ کیږي او فورکس نه کیږي وای دونه مثلا دغه پیسې نه زی دونه جیګو ټیټ ډیر پکې فورکس کوم دا خدا نه فورکس هم زی فورکس هم کې ډیر خلک تاوان نکړي دي اصل کې ریسرچ دا وایي چې تقریبا 85% خلک تاوان کوي په فورکس کې دغه لیوریج موږ په کرپټو کې هم لرو کرپټو څنګه تلري فیچر ټریډینګ سورته وای هغه کې هم لیوریج اغستل شي هغه بیا اسلام کې حرام دی بس چې مقصد لیوریج هر یو شی چې ډیریګیټیو ویلیو درکې حرام دی کرپټو کې زه اوس پورې تاسو کوم د فتوا زنه ورکوم ډیټیل ته صبر کوئ لیکن لن خو هر ځای کې ډیریګیټیو ویلیو دا هغه اسلام کې حرام دی ولې چې دا سوال نه مانه هم ډیر زیات کیږي زه وایم چې زه په دې مطمئن یم چې اوس هم داخل ته خبره واضح نه ده دلته اوس دوه ګروپ خلک دي یو خل دي چې واقعا په اخلاص سره غواړي په دې موضوع ځان پوهیږي یو خل دي تیار پکې اوس داخل دي چې هغوی ته دا شی حرام دی هغوی ټول بزنس هم دا دی ټول کار هم دا دی هم د زده کړی دی د باندې پیسې ګټي خوشحاله دي او دا ډېر سخت دی سړی چې مثلا ته حرام دی او غر څه پرېږدي نو بهتره دا د ورونو چې یو مسلمان یو مؤمن باید اوښ په شانتې وي اوښ چې ته کله پوزې نه ونیسي هغه ضعیفه نقطه ده هر طرف ته وړی شي حتی ته کوټې ته هم دننه کولی شي یو مسلمان ته چې کله دلیل راغی او قاطع دلیل و چې دا حرام دی هغه باید دفعتاً پرېږدي صحابه کرام چې کله خبر شراب حرام دي ټول شرابونه توی کړل او هر څه یې تباه کړه خبره ختمه انشاءالله الله به ته د بدله درکړي او چې کله یو دلیل د ته رامغی او ته بیا انډیواله فتوا شاپینګ کوې بیا دا ګوري هغه ګوري نو بهتر دا دی چې ته د پسې مزه بلکې هغه کس نه پوښتنه وکړه چې کوم کس په دې معلومات کې علم لري او انشاءالله په اخلاص سره ته چې دې موضوع باندې وګرځي حتما نتیجې ته رسیږي زه فکر کوم تر ډېر حده پورې به فکر د خلکو خلاص شوی اوسي خو نور ډیټیلز دپاره یې موږ علاقه کوم بل چې بیا کینو هر شی نیت شي شوی زه ډېر کوشش کوم چې مثلا ټرمینالوجي صحیح استفاده کوم بیا کینو خل د خپل کمنټونه ته وکړي میسجونه دې وکړي زه تفصیلي بیا کینم بلکې لایف راځم او دا موضوعات تشریح کوم انشاءالله چاته هم تشریح پکار وي ډېره مننه چې د انټرویو هم درلودله بیا هم وخت هم ته راکړې چې دا ویډیو ریکارډ کړې